خدای قسم یو کور نن د یو پیر سره وبدی ته مخامخ ولاړ دی چې موږ څه چم وکړو. دا تا ته د یو پیر خبره کوله، د بل پیر خبره به درته وکړم، ډېره وختي خبره ده. یو ځوان ته ویل ستی په کور کې خزانه شته، خیر خزانه هله 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 کډه یې وکړه، انو 15 غزه سو نو 10 غزه سو نو 15 غزه سو، یو شی نشته. بله چې پیر لره حال واسطه پیر زه پیژنم والله او پیران به تیوه پر لاس مچکی کرالی تیوه پر لاس مچکی. پیر راو غوښتي، پیر ته ویلې چې یاره دا خو شی نشته. پیر ورته ویلې زور شوه کېږم، زور شوه کېږم، ته صرف داسې وکړه ما و کار سر پیدا غول پر دواړو سترګو په مټ دې دونه کډۍ کښلی دي، چاته مې در اوسه ویلي هم نه دي. پیر ورته ویلې زه ورشوه کېږم، خو صرف چې دا ستا کومه خور د ځوانه خور وه هغه به هم زما سره لاندې شوه کېږي. هغه هلک به دې واپسي، و خدایه دا په څه غضب ولړم. بیا ما له راله ما ورته ویلې که خزانې د غشي په کورو کې وای نو پیران به ستا و خزانه تاړولې وای، پیران به اوس په اسمانو کې ګرځېدلی. پیران پرون یو هلک راغلل، مولوي صاحب ډېر پریشان یم، خیر ولې پیر داسې تعویض معویض را باندې کوي. مال ای ظالمه، دا پیر ستا و 10 روپۍ ته ناست دی، یاره ته څنګه خبرې کوې؟ دا ازل و تقدیر د پیر په لاس کې دی. پیر مرګ لري و، ناجوړي لري و، غم لري و، لري ژړا لري. نو چې دا ټول خبر لري بیا ته پیر ته ولې بیریږي؟ ولې د خدای نه بیریږي؟ ولې په آیت الکرسي باندې یقین نه لري؟ ولې په اوداسه باندې یقین نه لري؟ ولې پر منزل باندې یقین نه لري؟ ولې پر اخر څلور قوله باندې یقین نه لري؟ نو چې څوک د الله څخه خپل یقین واړي، دا هغه پیر دغه دا مردار خور، دا بدکاره، دا بې ضمیره، دا بې دینه، دا نجسه، دا پلیته به بیا ستا خدای چې تا دې هر څه ویل ته به هغه ورسره کوې. هغه یو عظیم رب ومنه و هغه ته پر سجده څه خبره به خلاصه شي. نو دا زه تا ته د پیرانو خبرې کوم چې بیا ځای راشي بیا به انشاءالله نورې خبرې هم درته وکړم. که په پیرانو کېدلی قسم په خدای زه به اوس وختي لا نه وایي. که د پیرانو په اختیار وای یا پیرانو په لاس وای یا د پیرانو په لاس مرګ ژوند وای، والله که تی زه نن 10 کاله مخکې لیدلی وای. خبره هغه چلېږي چې کوم الله او رسول فرمایي.